سلامونه نیکی هیلې بیا هم هیلهمن یم روغ جوړ به یاست. په نننۍ ویډیو کې وایو چې څنګه کولی سو چې موږ په یو ډیټا سیټ کې خاص مشخص کالمونه انتخاب کو تر څو په هغو باندې موږ خپل انالایسیز وکړو. که چیرته له تاسو سره یو غټ ډیټا سیټ موجود وي او تاسو غواړئ چې په یو خاص په سپیسیفیک فیلډو باندې انالیسیس وکړئ، تحلیل وکړئ، او یا هغه خپل ریپورټینګ مو جنریټ کړئ او یا هغه ډیټا ویژوالایزیشن سیکشن مو جنریټ کړئ، نو موږ وایو چې څنګه کولی سو هغه خاص فیلډونه په یو ډیټا سیټ کې انتخاب کو تر څو په هغو باندې موږ خپل مراحل مخته یوسو. نو راځم پاور بی آی ډیسکټاپ ته دغه ډیټا سیټ چې ما مخکې له تاسو سره شریک کړی ده، تاسو کولی سئ په تیره ویډیو کې د دې ډیټا سیټ لینک زما د ویډیو په ډسکرپشن بخش کې شته، هغه کولی سئ ډاونلوډ یې کړئ. دلته راځو، موږ ورته وایي چې چوز کالم، موږ ته یو کالم انتخاب کړه. اول له دې نه مخکې ځو خاص کالم څنګه کوو انتخابوي، په دې باندې چوز کالم باندې کلیک کوو. دلته زموږ سره ټول هغه کالمونه او یا فیلډونه انتخاب د کوم چې موږ په ډیټا سیټ کې لرو. سلیکټ ال باندې کلیک کوو، ټول څنګه کوو ان مارک کوو، له انتخاب نه باسو هغه فیلډونه یا هغه کالمونه موږ انتخابو کوم چې زموږ غواړو چې په هغو باندې خپل تحلیل وکړو او یا له هغو سره کار وکړو. د مثال په ډول باندې زه راځم دلته خاص یو څو فیلډونه انتخابوم، کالمونه انتخابوم. زه ورته وایم چې سیټي راته انتخاب کړه، کنټري یا ریجن راته انتخاب کړه، او بل راته پروډکټ آی ډي انتخاب کړه، کټګوري انتخاب کړه، پروډکټ نیم انتخاب کړه، سیلز انتخاب کړه او کوانټیټي انتخاب کړه. په اوکې باندې کلیک کوو، یوازې به زموږ سره په دې ډیټا سیټ کې هغه فیلډونه زموږ سره سلیکټ سي کوم چې موږ ورته څنګه وکړو دلته انتخاب کړي وو. یوازې نو هغه نور فیلډونه زموږ سره څنګه کیږي ریموف کیږي. دغه ریموو فیلډونه زموږ څخه له اصلي ډیټا سیټ څخه نه ریموو کیږي. کوم ډیټا سیټ چې زموږ سره نوی جنریټ کیږي یوازې په هغو کې پاتې کیږي، اما په اصلي فیلډو کې په اصلي ډیټا سیټ کې بیرته زموږ سره همدا فیلډونه شته. که بیرته راسو چوز کالم ته، په دې کې یو بل بخش دی ګو ټو کالمون. دا د دې لپاره استفاده کیږي که چیرته تاسو یو خاص سپیسیفیک کالم یا فیلډ ته تلئ. دلته زموږ سره په داخلي لاس کې یا په رایټ سایډ کې زموږ سره دلته د ریمو آدر کالم، که موږ غواړو چې دا څنګه وکړو دغه ډیټا سیټ کوم چې موږ مخکې جوړ کړی دی هغه ریموو بیرته یې کولی سو. زموږ سره دلته یو بل بخش دی ګو ټو کالم، یو خاص سپیسیفیک کالم ته موږ څنګه کوو کولی سو چې لاړ سو، لکه موږ چې وایو چې لاړ سه پراپیټ ته لاړ سه، پراپیټ باندې چې موږ کلیک وکړو ډایرکټ زموږ سره هغه فیلډ باندې موږ څنګه کیږي انتخابوي. که زموږ سره د فیلډو تعداد زیات وي، غټ ډیټا سیټ وي رانه سره، او یا هم ستاسو له انلاین یو ډیټا سیسټم څخه ډیټابیس سیسټم څخه یو ډیټا سیټ را ډاونلوډ کړی وي او تاسو په هغه ډیټا سیټ کې دا سرچینګ کوئ چې یو خاص فیلډ پیدا کړئ، کالمون ته چوز کالم ته راځئ او هغلته خاص کالم که غواړئ چې یو خاص کالم ته ځان ورسوئ نو ګوټو باندې کلیک کوو. دلته زموږ سره یو چوز کالم کې موږ یو څو مشخص فیلډونه انتخابو یا کالمونه انتخابو. زه ورته وایم لکه کنټري راته انتخاب کړه، سیټي راته انتخاب کړه، او راسه پروډکټ نیم راته انتخاب کړه. زه مثال ورکوم چې په کوم ریجن یا کنټري کې په کوم ښار کې کوم پروډکټونه زما ډېر خاص سوي دي. زه په دې باندې کلیک کوم، ماته یوازې هغه 3 فیلډونه او یا هغه مشخصات چې ما ورته انتخاب کړي هغه یې راته راوستل او نور زما سره څنګه وکړي ډیټا سیټ څخه نه راولي. نو په دې باندې موږ بیا کولی سو چې په ساده ډول باندې موږ خپل انالیسیز وکړو یا هم ډیټا کلینینګ وکړو، او یا هم موږ کولی سو چې هغه مختلف ویژوالایزیشن ریپورټونه موږ جنریټ کړو.
نو دلته کولی سئ چې زموږ دغه ډیټا سیټ به څنګه وکړو په رایټ سایډ کې یا ښي لاس کې موږ کولی سو دا ډیټا سیټ به څنګه وکړو ریموف کړو او یا هم دلته راسئ په کلوز باندې موږ کلیک کوو کله چې په کلوز باندې کلیک وکړئ ستاسو سره څنګه وکړي ډیټا سیټ کلوز کیږي او زموږ سره هغه کوم پاور بی آی کې چې موږ د ډیټا سیټ یا د چوز کالم په برخه کې مو کار کړی و هغه ډیټا سیټ زموږ سره څنګه وکړي دې ځای ځي او دلته اپلای چینجز یا ډسکارډ که هغه ډیټا چې زموږ پکې کار کړی و هغه ډیټا دلته زموږ سره راځي موږ کولی سو چې په هغه ډیټا کې بیا هم کار وکړو او که غواړو چې زموږ سره هغه ډیټا سیو سي کوم چې موږ خاص مشخص فیلډونه ورته انتخاب کړي وو کولی سو چې هغه هم څنګه وکړو پکې انتخاب کړو نو دلته زموږ سره هغه ډیټا چې موږ مخکې پکې کار وکړو هغه زموږ سره دلته لوډ کیږي پاور بی آی ډیسکټاپ ته دلته راځو په ټیبل ویو باندې موږ کلیک کوو کله چې په ټیبل ویو باندې تاسو کلیک وکړئ هغه کومه ډیټا چې موږ لوډ کړې وه هغه ډیټا دلته زموږ سره څنګه وکړي راځي او موږ کولی سو چې هغه ډیټا بیا هم وګورو یو څو دقیقې منتظر کیږو تر څو زموږ سره هغه ډیټا دلته په ښي لاس کې زموږ سره دا ډیټا کوم ډیټا سیټ چې دی دغه راغی او دلته په دې باندې ټیبل ویو باندې کلیک کوو موږ کولی سو چې هغه ډیټا څنګه وکړو هغه فیلډونه چې هغه ما ورته انتخاب کړي دي هغه دلته زه کتلی سم نو که چیرته م دا ویډیو خوښه سوي د سره لایک یې کړئ او د نورو سره د شریکولو لپاره دا ویډیو شیر کړئ تر څو نور کسان هم ترېنه استفاده وکړي که چیرته تاسو د دې ویډیوګانو یا هم نورو ټیوټوریال په اړه تاسو کوم نظر غوښتنه لرئ ما ته یې په کمنټ برخه کې ولیکئ انشاءالله زه به تاسو ته ریسپانس درکوم ډېره مننه